پښتون خبرونو سره زم روشنا ضمیر ټولو ناول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. د ډي جی آی ایس آی لیفټننټ جنرال فیض حمید الوداعي ملاقاتونه روان. ډي جی آی ایس آی د ولسمشر ډاکټر عارف الوی او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړي. عارف الوی د ملکی امنیت لپاره داغه د خدماتو ستاینه وکړه. شاه محمود قریشي هم د لیفټننټ جنرال فیض د خدماتو ستاینه کړې ده. د پارلیمنت مشترکه اجلاس کې د کامیابۍ نه پس حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کې یو ځل بیا اپوزیشن ته د مذاکراتو پیشکش. اپوزیشن ته یو ځل بیا پیشکش کوم چې د عدالت په ځای سپیکر لا راشي. د اپوزیشن د تجویزونو به هرکلی کوو. د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر فواد چودھری وینا وايي اوورسیز پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکول نه به هیڅ صورت نه وروستو کیږي. تیر ورځ حکومت ناکامه شوی. حکومت د غیر آئینی قانون سازی ذمہوار دی. شفاف الیکشن کول د الیکشن کمیشن ذمہواری ده. د مسلم لیگ نون رہنما رانا ثناء الله وینا وايي د ای وی ایم په ذریعہ الیکشن نه کیږي. د پارلیمنت اجلاس کې د حکومتي او اپوزیشن غړو د حاضرۍ تفصیل مخې ته راغلی. د سپیکر اسد قیصر بشمول 108 حکومتي غړي اجلاس کې شریک شوي. د حکومت 48 سېنیټرانو هم اسمبلی اجلاس کې ګډون کړی. د حکومتي ټوټل غړو شمیره 214 د اپوزیشن 154 او 50 سېنیټرانو اجلاس کې ګډون کړی. د ډالر مقابله کې د روپے قدر کې د کمې وجه د مسلم لیگ نون رہنما مفتا اسماعیل خودلی. آئی ایم ایف سره مذاکرات د لم لیټ لوجه د روپے قدر کې کمې شوي. د روپے قدر کې د کمې دویمه لویه وجه درآمدات کې اضافه ده. ملک د ګرانۍ له امله هم د روپے قیمت کې کمې راغلی دی. د مسلم لیگ نون رہنما مفتا اسماعیل وینا وايي روپے قدر کې د کمې څلورمه وجه منی سپلای کې اضافه ده. پاکستان لخوا د نړیوال رورولۍ نه مقبوضه کشمیر کې د بھارتی ترهګرۍ نوټس اخیستو مطالبه. مقبوضه کشمیر کې د نور 15 کشمیریانو شهید کولو په سختو ټکو کې مذمت کوو. واده کې ماشومان، زنانه او مشران د بھارتی ترهګرۍ نه محفوظ نه دي. د خارجه دفتر ترجمان وینا وايي د 1 اکتوبر نه تر اوسه پورې د بھارتی فوج اپریشن کې 10 کشمیریان شهیدان کړي شوي دي. مقبوضه کشمیر کې د بھارتی فوج د ظلم سلسله جاری. نور 15 بے گناہ کشمیریان شهیدان. پیښه ضلع کلکام کې مخې ته راغلی. بھارتی فوج د محاصرې آپریشن دوران کشمیریان شهیدان کړي. د کشمیر میډیا سروس وینا وايي 13 ورځ هم قابض بھارتی فوج یو بے گناہ کشمیری ځوان شهید کړي. کرتارپور راهداري 1 کال او 10 میاشتې پس یو ځل بیا پرانیستلی شوې. د بابا ګورو نانک د زیږون ورځ په مناسبت سره اهم بھارتی شخصیات هم پاکستان ته راځي. د عالمي وبا کرونا وایرس له امله د کال 2020 کې کرتارپور راهداري بنده کړې شوې وه. ملک کې د کرونا وایرس کیسونو کې نور هم کمې. د عالمي وبا کرونا وایرس نه نور 10 مریضانو خپل ژوند د لاسه ورکړي. د مړو شوو کسانو مجموعي شمیره 28,638 نه سیوا. 13 غنټو کې د کرونا وایرس 460 کیسونه ریپورت. د متاثره کسانو مجموعي شمیره 12,80,822 ته رسیدلې ده. خیبر پختونخوا کې د ډینګي وایرس حملې جاری. صوبه کې د ډینګي وایرس نور 110 کیسونه مخې ته راغلي. دا وخت صوبه کې 391 اکټیو کیسونه موجود دي. د ډینګي وایرس نه د متاثره کسانو مجموعي شمیره 9,614 ته رسیدلې. 13 غنټو کې 214 د ډینګي وایرس مریضان صحتیاب. بلخوا خیبر پختونخوا کې د ډینګي وایرس نه 9 مریضان په حق رسیدلي. د صحت محکمې وینا سوډان کې د فوجي بغاوت خلاف مظاهره جاری. سکیورټي فورسز مظاهرین منتشر کول لپاره د آنسو ګیس استعمال کړي. د ډزو په نتیجه کې کم نه کم 15 مظاهرین مړه شوي دي.
د ICC لخوا T20 نوې رینکنګ جاری. د پاکستان کپتان بابر اعظم لومبه پوزیشن برقرار. د محمد رضوان هم یو درجه ترقی شوی. بابر اعظم د بیٹنګ فهرست کې 801 پوینټونو سره پر لومبه نمبر موجود. فهرست کې محمد رضوان په 5م نمبر خپل ځای جوړ کړی دی. د بنگلاديش خلاف د قومی کرکٹ ټیم سکواډ اعلان. د ټیم قیادت با بابر اعظم کوي. شاداب خان به د ټیم نائب کپتان بھی. محمد رضوان، حیدر علی اور محمد نواز هم سکواډ کې شامل. بابر اعظم وايي د ورلد کپ برنګ به د سیریز کې هم غوړه لوبه کوي. او د ملک زیاترو علاقوں کې به نن موسم یخ او اوچوي. د خیبر پختونخوا ځینې علاقوں کې د باران امکان دی. د موسمیاتو محکمې وینا وايي نن کم نه کم درجه حرارت کلات کې -2 ډیګري سینټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. مهم خبرونه تاسو کتل. تفصیلی خبرونو سره راځو یو وړې شان د مینه پر. پښتو خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د DGISI لیفټننټ جنرل فیض حمید الوداعي ملاقاتونه روان. DGISI د ولسمشر ډاکټر عارف الوی او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړي. عارف الوی د ملکی امنیت لپاره دغه خدماتو ستاینه وکړه. شاه محمود قریشي هم د لیفټننټ جنرل فیض د خدماتو ستاینه کړي. ولسمشر د ملکی امنیت لپاره دغه د خدماتو ستاینه وکړه او د پیښور کور کمانډر په توګه د لیفټننټ جنرل فیض حمید په تقرر د نیکو هیلو اظهار وکړو. د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د ISI نوې DG لیفټننټ جنرل فیض حمید نوې تقرری لپاره د نیکو خواهشاتو اظهار وکړو. شاه محمود قریشي د DGISI لیفټننټ جنرل فیض حمید د خدماتو ستاینه وکړه. هغه ویل چې د DGISI لیفټننټ جنرل فیض حمید خدمات د ستاینې وړ دي. یاد دی چې د وزیر اعظم عمران خان د منظورۍ نه وروسته لیفټننټ جنرل ندیم احمد انجم د DGISI په حیث د تعیناتۍ نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی. د نوټیفیکیشن تر مخه لیفټننټ جنرل فیض حمید به د DGISI په حیث د نومبر تر 19 نیټې پورې خپل خدمات وړاندې کوي او لیفټننټ جنرل ندیم احمد انجم به د نومبر په 20 خپل عہده واخلي. د نوې DGISI تقرری نوټیفیکیشن اطلاق به د کال 2021 د 20 نومبر څخه کیږي. د پارلیمنت په مشترکه اجلاس کې د کامیابی نه وروسته حکومت یو ځل بیا اپوزیشن ته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د مذاکرات کولو پیشکش وړاندې کو. وفاقي وزیر فواد چودھری ویل چې زه به یو ځل بیا اپوزیشن نه غوښتنه کوم چې عدالت په ځای سپیکر دفتر ته ورشي. د تجویزونو به هرکلی کوو. د اپوزیشن غړو د EVM په اړه به ټول خدشات لرې کولی شي. هغه په یو ټویټ کې ویل چې په بهر ملک کې اوسیدونکي پاکستانیانو ته د ووټ ورکولو حق نه به هیڅ صورت نه وروستو کیږو. دا زمونږ انتخاباتي وعده وه. راتلونکي 2 کال به د پاکستان تاریخ د راتلونکي 2 اشرو سیاست طے کوي. هغه ویل چې د نواز شریف او آصف علي زرداري کورنۍ سیاست د تیر وخت خبره ده. اوس په اپوزیشن کې هم د نوي لوبغاړو ضرورت دی. یاد دی چې اپوزیشن د انتخاباتي اصلاحاتو بل د منظورۍ خلاف عدالت ته د تلو اعلان کړی دی. شهباز شریف الکترونیک ووټینګ ماشین ته شیطانی ماشین بللی دی. هغه ویل چې سلیکټډ حکومت د ووټ اخیستو لپاره ولس خواته نشي تللی. بلاول بھټو د راتلونکي انتخابات د منلو نه انکار وکړو او ویل چې سپیکر او حکومت راتلونکي انتخابات متنازع جوړوي. الکترونیک ووټینګ ماشین به په هیڅ صورت کې نه منو. د مسلم لیگ نون رهنما رانا ثناء الله په موجوده حکومت سخت ټکونه کړي دي او ویلي دي چې 13 ورځ حکومت ناکامه شوې ده. خپل یو بیان کې د مسلم لیگ نون رهنما رانا ثناء الله وینا وا چې د غیر آئینی قانون سازه ذمہوار موجوده حکومت دی. خپل خبرو کې رانا ثناء الله زیاته کړه چې ملک کې شفاف انتخابات کول د الیکشن کمیشن ذمہواری ده. د ویل چې د EVM په ذریعہ الیکشن نشي کېدی. د وزیر اعظم معاون خصوصي ډاکټر شهباز ګل ویلي دي چې د 13 ورځ کامیاب قانون سازۍ نه پس د اپوزیشن ملامتي شوې ده. اوس به الیکشن د غونډګردي او چالاکۍ سره نه بلکې د ولس سره په رابطو کولی شي. د سماجی رابطو ویب سایټ ټویټر باندې خپل پیغام کې ډاکټر شهباز ګل ویل
चिन्नन ना पाकिस्तान के यौ नवे बाब शोर शेवे दे द इंतखाबात तरीका बाब बदलेगी इमरान खान तारीख जोड़ करे दे द दे नौड़ांदे पखपल यो ट्वीट के आगा द इजलास पाड़ो वेल च द टोल पाकिस्तान लपारा द फखर उरजदा प बाहर मुल्कुन के उसिदुन के पाकिस्तानियान टोल काल पैसे गटियो पाकिस्तान ते अस्तवी प बाहर मुल्कुन के उसिदुन के पाकिस्तानियान उता मुंखपल वायु खुद वोट हक न वर्कू न नगुईता द वोट हक मेलावशो उस पर पाकिस्तान के द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दलारे वोट वर्कवल कीगी द पार्लियामेंट इजलास के द हुकूमती ऑपोजिशन गड़ो द हाजिर तफसील मखता रागले दे द स्पीकर असद कैसर बशमूल यौ सल अत अव्या हुकूमती गड़े इजलास के शरीक शव्यू नजरियात और मखा द हुकूमत अतस सलवेख सेनेटरान हम इस हमले के गडुन कड़ियो द हुकूमती टोटल गड़ो शमेरा 200 पग विश्वा द ऑपोजिशन यौ सल 50 MNA और 50 सेनेटरान और इजलास के गडुन कड़ियो द तालीम वजीर शफकत महमूद द मीडिया सरा द खबरों पर वक्त वेल च नड़ीवाल बैंक पमरस्ता द तालीम सिलसिला बहाल लपारा वफाकी हुकूमत यो प्रोग्राम शुरू कवी पदे प्रोग्राम के बाद खसूसी तोगा द जिनको प तालीम बांधे जोर अचवलिशी चिपमल के द जिनको तालीम ता द्वाम वर्कड़ेशी द तालीम निज़ाम खकोल लपारा बा मुंग टूल ता पगड़ा कार कवल पकारवी देव खबरी वनडे था द इम्तहानात पाड़ा द तालीम वजीर शफकत महमूद वेल च रवान काल मई जून के बाद द टूल सिलेबस इम्तहान अगस्तेशी। आज की बैनुल-सूबाई जो वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस थी और जिसमें फेडरल बोर्ड के चेयरमैन और IBCC के सेक्रेटरी भी मौजूद थे और सारे वज़राए तालीम मौजूद थे, ये फ़ैसला हुआ कि इम्तिहान मई जून में होंगे, मुकम्मल सिलेबस पे होंगे और उससे पहले जो OA लेवल के एग्ज़ाम है वो भी अपने शेड्यूल और टाइम के मुताबिक होंगे। तो ये एक खुशी का मुकाम है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से जिस तरह ये बीमारी का मामला कम हुआ है तो अब हम तालीमी जो साल है उसके ऊपर उसी तरह जा रहे हैं जैसे कि पहले था। कैलेंडर जो था एग्जामिनेशंस का और डेट्स का, हमारी ये ख्वाहिश है कि हम सारे मुल्क में एक मुश्तरका जो एकेडमिक कैलेंडर बनाएं। उसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ सूबों में स्कूल खुलें, स्कूल बंद हों, स्कूलों के इम्तिहान हों, यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले हों, वो सारे एक तयशुदा कैलेंडर के मुताबिक हों ताकि जो स्टूडेंट्स हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको पता हो कि कब इम्तिहान होने हैं, कब रिज़ल्ट आना है, कब एडमिशन होनी है। जी, एक चीज़ में बहुत तशवीश का इजहार किया गया कि इससे पहले बैनुल-अक़वामी इदारों ने जो हमारे बच्चों की तालीम का तज्ज़िया किया था उसमें उनको नज़र आया था कि सबक सीखना का जो एक लर्निंग है ना लेवल, वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। यानी कि 5वीं का बच्चा जो है उसका लर्निंग लेवल क्लास 2 का है और इसी तरह मुख्तलिफ क्लासों में बच्चे प्रमोट तो हो जाते हैं लेकिन उनका लर्निंग लेवल जो है वो इतना नहीं होता। तो उस सिलसिले में ज़्यादा तकलीफ जो तशवीश वाली बात है कि कोविड की वजह से क्योंकि स्कूल बंद रहे तो इसमें मज़ीद जो था वो बच्चों की लर्निंग का नुकसान हुआ। तो इस सिलसिले में एक पूरी ब्रीफिंग दी गई और ये तय हुआ कि लर्निंग रेमेडियल जो उसको यानी कि जो पुराने कोर्स है उसको रिवाइज़ किया जाएगा ताकि बच्चों के लर्निंग लेवल जो है उसको बेहतर कर दिएगा। वफाकी वजीर शिबली फराज इंतखाबात लपारा जोड़शवे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM हैकवल लपारा द इनाम ऐलान करे दे अगवेल ज हर चाहता चैलेंज कौम च मशीन हैकड़ी जबरता $1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए इनाम वर्कोम। शिबली फराज वेल च दफ्तर नमो 100 हैकरान उता कॉल बुकड़ो खो हिस वनश्वर। वफाकी वजीर वेल च जमुंग जोड़ करे शवी EVM मशीन हिस सोक हम नशी हैक कवले पदे मशीन के बैटरी लगवले शविदाओ दा मशीन बस सलवीरिश घंटे कार कवी दे मशीन लुमड़े हिस्सा दलोए टेलीफोन सेट पशान दा चे कीपैड वड़ू के स्क्रीन द शनाख्ती कार्ड दाखिल वलो और गोतो स्कैन कवलो स्कैनर पके लगे दले दे याद दिवीश द PTI हुकूमत वाड़ी रातलून के इंतखाबात दे द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जरिया तरसा रखड़ी द पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन यानी ECP द EVM पर मुतारिफ कवलो द्रिकम सलवेख एतराजुना रापोर तकड़ी दी।
पेखवर के पुलिस वैली दी چې د ریادخمیل څخه د وسلو د سمګلینګ منصوبه ناکامه کړې ده. ایس پی صدر ډیویژن وقار احمد ویل د ریادخمیل سره تعلق لرونکي ملزم جواد نیولې دي. پولیس 15 ټوپک او 12 زره نه زیات کارتوس برآمد کړي دي. ایس پی صدر ویل وسله د ریادخمیل نه پیښور او نورو ښارونو ته سمګل کولو پلان جوړ شوی. د ملزم خلاف مقدمه درج کولو وروسته تفتیش شروع کړی شوی دی. خیبر پختونخوا کې د ډینګي وایرس حمله جاری. د صحت محکمې وینا ده چې صوبه کې د ډینګي وایرس نور 110 کیسونه مخې ته راغلي دي. دا وخت صوبه کې 301 اکټیو کیسونه موجود دي. د ډینګي وایرس نه د متاثره کسانو مجموعي شمیره 9614 ته رسیدلی. 43 غنټو کې 214 د ډینګي وایرس مریضان صحتیاب هم شوي دي. خیبر پختونخوا کې د ډینګي وایرس نه 9 مریضانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. ملک کې د کرونا وایرس کیسونو کې نور هم کمې مخې ته راغلي دي. د عالمي وبا کرونا وایرس نه نور 10 مریضانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د مړو شوو کسانو مجموعي شمیره 28,638 نه سیوا شوې ده. NCOC مطابق 43 غنټو کې د کرونا وایرس 418 کیسونه ریپورټ شوي دي. د متاثره کسانو مجموعي شمیره 12,88,822 ته رسیدلې ده. ملک د کرونا وایرس مثبت کیسونو شرح 1.11% ریکارډ کړي شوی ده. خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس 1,80,000 نه زیات کیسونه ریپورټ شوي دي. د کرونا وایرس نه تر ټولو زیات سند صوبه متاثره شوې ده. د بابا ګورو نانک د پیدایش ورځ د جشن په مناسبت پاکستان د سکھ ټولنې لپاره خصوصي اقدامات کړي دي او د کرتارپور راهداري او واګا بارډر د هندوستاني سکھانو د مذهبي مراسمو لپاره پرانستل شوي دي. د بابا ګورو نانک د پیدایش ورځ مانځلو لپاره د کرتارپور راهداري څخه د بھارتی سکھ زیارت کوونکو راتګ پرون ماښام څخه شروع شوی دی. د هندوستان د پنجاب وزیر اعلی چرنجیت سنگھ، د پنجاب کانګرس کمیټي صدر نوجوت سنگھ سدھو او ډپټي وزیر اعلی بشمول نور 11 سکھان نن د کرتارپور راهداري لاره پاکستان ته رسیدلی دي. د کرتارپور راهداري CEO محمد لطیف وینا تر مخه زیارت کوونکو بعد د کرونا ټیسټ نوروستو دربار ته بوتلی شي. یاد دی چې د بابا ګورو نانک د پیدایش ورځ اصلي جشن بعد د نومبر په 19 په ننکانه صاحب کې ترسره شي. مقبوضہ کشمیر کې د بھارتی فوج د ظلم سلسله جاری ده. د کشمیر میډیا سرویس وینا ده چې نور 15 بېګناه کشمیریان شهیدان کړي شوي دي. پیښه ضلع کلکام کې مخې ته راغلې ده. بھارتی فوج د محاصره آپریشن دوران کشمیریان شهیدان کړي دي. 13 ورځ هم قابض بھارتی فوج یو بېګناه کشمیری ځوان شهید کړي. یاد دی چې د دې نه وړاندې هم قابض بھارتی فوج ګڼ شمېر بېګناه کشمیریان شهیدان کړي دي. واده کې د بھارتی فوج د ظلم خلاف احتجاجونه هم ترسره کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزئی د طالبانو د یو وزیر هغه بیان بے اهمیته بللی دی چې پکې د او ځینې نورو مشرانو ته مجرمین ویلیو. د طالبانو په حکومت کې د امیر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوی محمد خالف حنفی د نهي په ورځ ویلیو هغو کسانو سره چې په 13 کلونو کې ډېرې پیسې پیدا کړي ورسره به حساب کیږي. هغه پخوانی ولسمشر حامد کرزئی د ملي مصالحې پخوانی مشر عبدالله او د سېنات پخوانی مشر فیصل هادي مسلمیار مجرمین بللیو. خو ښاغلي کرزئی د شروع په ورځ په خپل ټویټر لیکلي د طالبانو د وزیر بیان د جواب وړ نه دی. هغه ویلي په افغانستان کې د یو باثباته قومي نظام او د دې هیواد د عزت لپاره قومي وحدت، اتفاق او اتحاد ته ضرورت دی. د اگست په 15 کابل ته د طالبانو د ننوتو نه تر دې وخت ښاغلي کرزئی او عبدالله کورونو کې پاتې دي او ویل کېږي طالبان ورته د بهر تلو اجازه نه ورکوي. د پاکستان لخوا افغان ولس سره د مرستو سلسله جاری ده. د شمالي وزیرستان نه د پاک افغان کوآپریشن فورم او ضلع انتظامیه په تعاون د سترګو سپیشلیست ډاکټرانو ټیم او دوایانې افغانستان ته لیږلي شوي دي. میران شاه څخه د هم پښتو نیوز خبریال سید ایوب په یو ریپورت کې وایي شمالي وزیرستان اسسټنټ کمشنر میران شاه عدنان ابرار ویلي دي چې د پاکستان لخوا افغانستان ولس سره په انساني همدردۍ د امداد سلسله جاری ده. هغه ویل د نه وړاندې هم پاکستان ګاونډي افغانستان ته غذایی او غیر غذایی ضرورت پوره کولو لپاره سامان لیږلی دي. هغه ویل د سترګو د 1400 ډاکټرانو ټیم به د افغانستان مختلف علاقو ته سفر کوي او د افغانانو علاج لپاره میډیکل کیمپونه لګوي. د افغانستان وزارت صحت نماینده ډاکټر
انصاری د حکومت پاکستان لخوا په امداد شکریا ادا کړې ده او ویل چې موجوده وخت کې افغانستان ته د نړۍ د امداد ضرورت دی. ډاکټران به مریضانو ته دوايانې هم ورکړي. د روس لخوا د افغانستان نه خلکو سره انساني مرستې لپاره په اول وار کابل ته رسیدلې ده. دغه مرستې چې په 3 الوتکو کې انتقال شوي او 14 ټنه وزن د اوړو غوړو او کمبلې پکې شامل دي او د طالبانو اسلامي امارت ترجمان ذبیح الله مجاهد او نورو چارواکو ته حواله کړي شوي دي. دغه مرستې د سپارلو په وخت د روس او د روس خلکو څخه د افغانستان د خلکو اسلامي امارت په نمائندګي مننه وشوه. په دې موقع د نورو هیوادونو نه هم غوښتنه وشوه چې هغوی هم د افغانستان سره مرستې جاري وساتي. اقوام متحده ویلي داعش وسلوالې ډلې په افغانستان کې خپلې سرګرمیانې ډېرې کړي او داسې ښکاري چې اوس دغه هیواد په ټولو صوبو کې د دې ډلې وسلوال موجود دي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په غونډه کې د افغانستان د روان نازک حالت په اړه د هیوادونو تشویش بحث وشو. د افغانستان لپاره د اقوام متحده استازې ډیبورا لاینز غونډې ته وینا کې د طالبانو لخوا افغانستان کې نسلي امتیاز د جنکو او ښځو د حقوقونو د خپو لاندې کول او روان اقتصادي بحران ته هم اندېښنه څرګنده کړې ده. ډیبورا لاینز د افغانستان د روانو حالاتو ریپورت پیش کولو په وخت ویل چې افغانستان د دنیا سم توجه ته ضرورت لري او که توجه ونشي نو د یخنۍ په موسم کې به افغانستان یو بد حالت سره مخامخ شي. میرمن لاینز په خپل ریپورت کې ویل طالبان دنیا نه د تسلیمولو غوښتنه لري او ملګرو ملتونو سره وعده کړې چې د امدادي کارونو لپاره هر ځای مکمل تعاون کوي. میرمن لاینز وايي طالبانو سره لا هم مشکلات شته. دا وایي چې د نسلي امتیاز د میرمنو مشکلات د جنکو د تعلیم غیر متوازن سیاسي نظام او تشدد او د عدالت د وجنو رپورټونه هم ترلاسه کړي دي. میرمن ډیبورا لاینز ویل طالبان خپل کمزوري مني د سم حکومت چلولو وعده کوي او وایي چې د جنکو د کار او زده کړو لپاره نوې پالیسي جوړوي چې له اسلامي شریعت سره برابر وي. د ملګرو ملتونو دغه استازې د امنیتي تشویش متعلق ویل د داعش خراسان ډله لکه د کابل او څو نورو صوبو ګډون اوس په ټولو صوبو کې فعالیتونه کوي. د ټلویزیون او فلمي ستورې نجیبه فیض په کوربتوب د هم پښتو ون د سهار شو په خیر پښتونخوا د 100 پروګرامونو په پوره کېدو پیښور کې یو دستوره جوړه شوې وه. دستوره کې ګډون کوونکو مشهورو کلتوري او سیاسي شخصیاتو د هم پښتو ون د مارننګ شو او د نجیبه فیض ستاینه او د پروګرام د کامیابۍ لپاره نیک خواهشات څرګند کړي. هغوی د پروګرام او د معیار هم یادونه وکړه. پروګرام به سبا د جمعې په ورځ 10 بجې سحر په هم پښتو ون خپرېږي. په پیښور کې شوې دستوره پرانیسته مشهور ادبي شخصیت لیکوال او شاعر اباسین یوسفزئی کړې وه او نجیبه فیض او هم پښتو ون ته مبارکي ورکړه. هغه د مارننګ شو د معیار ستاینه وکړه او د پروګرام په کامیابۍ کې د نجیبه فیض او د پروګرام د ټیم د رول یادونه هم وکړه. پروګرام کې ځینې مشهور سندرغاړو سندرې ویلي او د صوبایي اسمبلي غړو اختیار ولی خان او شګفته ملک هم برخه اخیستې وه. 100 اپیسوډز تر اوسه شوي دي. په هغه خوشحالۍ کې تاسو موجود یاست. امید لرو چې تاسو به لوی مزل کوئ. پښتو ون خبرونو کې اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د بنگلاديش خلاف د ډومبۍ T20 میچ لپاره د قومي کرکټ ټیم سکواډ اعلان شوی دی. د قومي کرکټ ټیم قیادت به بابر اعظم کوي او شاداب خان به د ټیم نائب کپتان وي. په 3 میچونو مشتمل سیریز ډومبۍ میچ به په 19 نومبر لوبول شي. میچ به د پاکستانی وخت مطابق د ورځې 1 بجې شروع کیږي. د سیریز دویم میچ به په شلم، دریم او آخري میچ به په 23 نومبر لوبیږي. د قومي کرکټ ټیم سکواډ کې خوشحال خان، فخر زمان، شاهین شاه افریدی، حسن علی او محمد نواز هم شامل دي. نړیوال کرکټ کونسل یعنی ICC د انډر 19 T20 نړیوال کپ 2022 د شیډول اعلان وکړو. د ICC لخوا د جاری شوي شیډول مطابق د انډر 19 T20 نړیوال کپ به د جنوري 14 څخه د 15 فروری پورې په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي. په ګروپ A کې بنگلاديش، کینیډا، انګلند او متحده عرب امارات او بلخوا په ګروپ B کې هندوستان، جنوبی افریقہ، آئرلینڈ او یوګینډا شامل دي. همدغه شان په ګروپ C کې پاکستان، افغانستان، زمبابوے او پاپوا نیوګینی په ګروپ D کې
वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और स्कॉटलैंड शामिल दी। द कौमी क्रिकेट टीम डुम्बे मैच बाद 10 जनवरी पर 15 पापा न्यू गिनी और शलम जनवरी द अफगानिस्तान सरा कीगी। पाकिस्तान बाद 10 जनवरी पर 22 नेठा जिम्बाब्वे खिलाफ द T20 वर्ल्ड कप के द गडून लपारा लोबा कवी। पश्तोबान खबरونه تر دې د مومدغه د نورو تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ هم پښتوبان سوشل میډیا پاڼې کتئ شئ. د لوی الله په امان.